موږ 115 کیلومتره وړاندې د غرونو په منځ کې تاو راتاو خامه لارو او ګړنګونو کې د دې ولایت برمل ولسوالۍ د مرغۍ سیمې ته لاړو چیرې چې په تیرو 18 کلونو کې خبریالان په ورتګ نه دي توانېدلي. دلته وسلوال طالبان د کورونا د وایروس د مخنیوي په پار په خلکو ماسکونه او دستکشې ویشي، خو خلک لا هم د کورونا د وایروس په اړه معلومات نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو له یاد اقدام څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې کورونا یو وژونکی او ناعلاجه وایروس دی، نو ځکه دې په مخنیوي کې ګډه مبارزه ترسره شي. خلک په اړوندو ادارو غږ کوي چې د کورونا د وایروس د مخنیوي په پار دی لرې پرتو ولسوالیو ته ځانګړې پاملرنه وشي. برمل کې په اول وار د اسلامي امارت افغانستان د کورونا په اړه چې کوم د عامه پوهاوی تابع کړی ده د دې سټیپ زه هرکلی کوم. باید د عامه پوهاوي کې موږ تاسو ټول د عامه پوهاوي کار وکړو او دغسې کورونا وایرس کومه ستونزه چې د هغې موږ وسایل غواړو باید موږ ته ورسي. برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو مسؤلین وایي چې د کورونا وایروس د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترڅنګ په خلکو ماسکونه دستکش او صابونونه وویشل او لا هم خپلې هڅې روانې دي. نوموړي زیاتوي هغه ادارې چې د کورونا د وایروس د مخنیوي په پار کار کوي دوی چمتو دي چې د فعالیتونو د ګړندیتوب ترڅنګ ورسره هر ډول همکاري وکړي. دلته که د کوم د صحت عامه روغتیا کوم مسؤلیون دي یا ډاکټران دي نو دغې ته زموږ دا پیغام دی چې تاسو رادرومئ دلته د کوم زموږ ولسوالي د برمل موږ در سره همکاري چې کوم د کورونا وایرس مخنیوی دی موږ در سره همکاري د مخنیوی چې وکړي. من اول خو دغه خلک چې د خدمتکاران د صحت خلک ډېره ښه همکاري وکړه، ځانونه یې وخت کې ورسول. ماسکونه دي نو دا صابون دي دا نور شیان دي نو دغه موږ دغې دپاره ویشي چې د کورونا وایرس دی چې نو دغه دوی ته داسې نه وي چې مشکل ورسي. په برمل ولسوالۍ کې روغتیایي کارکوونکي هم وایي چې دوی د هر هغه اقدام ستاینه کوي چې له مخې یې د خلکو ژوند خوندي کیږي. دا د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلی ده. په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو د دې سیمې په اوسیدونکو باندې د کورونا د وایروس د مخنیوي په پار ماسکونه دستکش او صابونونه وویشل. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې د دې وژونکې ناروغۍ څخه د ځان وساتي ترڅو د دوی ځان ساتنه د نورو انسانانو ژوند وژغوري. وسلوال طالبان په انجوګانو مؤسساتو هم غږ کوي بې پرې مؤسساتو باندې چې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي دوی کولی شي په همدغو سیمو کې په ازادانه ډول باندې د کورونا د وایروس د مخنیوي په پار خپل فعالیتونه ترسره کړي. څو شېبې وړاندې په همدغه سیمه کې وسلوالو طالبانو په خلکو باندې ماسکونه او دستکشې وویشلې. رحیم خان خوشحال، میلمه راډیو، د پکتیکا برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلی.